ملګرو خپل موبایل چې دی هغه د هر چا لا محفوظ کړئ. خپل موبایل به تاسو څنګه محفوظ کوئ؟ ستاسو واتساپ کولوئ، ستاسو واتساپ چې دی ستاسو اجازت له بغیر نه کولوئ. ستاسو فیسبوک کولوئ، ستاسو فیسبوک چې دی ستاسو د اجازت له بغیر هغه نه کولويږي. نو ویډیو راسره پوره وګورئ ملګرو. که زموږ دا ویډیو خوښ شوه نو زموږ چینل ټیکنیکل جاوید تاسو ضرور سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته نورې هم داسې ښې معلوماتي ویډیوګانې ملاویږي. ملګرو هغه اپلیکیشن به تاسو د پلی سټور په ډېره اسانه ځان سره ډاونلوډ کولی شئ. دا اپلیکیشن به پلی سټور کې ځان سره سرچ کړئ اپ لاک صحیح شو. دا اپلیکیشن به تاسو ځان سره سرچ کړئ، تاسو به دا اپلیکیشن ځان سره ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن موږ ځان سره ډاونلوډ کړی دی. دلته اوس موږ اوپن کوو. طریقه کار راته ښایي چې دا په کومه طریقه سره تاسو به دې کې سیټینګ چې دی هغه کولی شئ. ملګرو ګورئ دا موږ ځان سره ډاونلوډ کړی صحیح شو. دلته پروډکټ دا به تاسو کلیک کړئ. کلیک هم کو اوس به تاسو یو کوډ ورکړئ صحیح شو. هر څنګه کوډ تاسو ورکوئ بالکل تاسو ورکولی شئ. موږ دا کوډ ورکوو. کنفرم دپاره بیا دغه کوډ ورکوئ صحیح ده. کنفرم دپاره بیا موږ دغه کوډ ورکوو. بیا به تاسو دلته سکیپ ته سیو درکړی سیو به کوئ. سکیپ پې کوو موږ صحیح ده. اوکې به کوو. اوس چې موږ کوم یو اپلیکیشن کولاو بالکل هغه موږ ته لاک راځي صحیح ده. ډېره اسانه طریقه ده او ډېره یو ښایسته طریقه ده ملګرو. دا به دلته تاسو الاو کوئ صحیح شو. الاو هم کو اوکې به کوئ. دلته ګورئ ملګرو بېرته به تاسو بیک کوځئ. اوس موږ واتساپ کولاوی موږ د واتساپ نه کولاویږي څو پورې چې دا کوډ موږ نه یې ورکړی صحیح شو. ګورئ کوډ موږ ورکړو. اوس موږ ته ورته واتساپ چې دی هغه موږ ته کولاو شي صحیح ده. نو تاسو هم کولی شئ چې دغه شان د ګوره فیسبوک هم موږ ته اوس نه کولاویږي صحیح ده. فیسبوک به هغه موږ ته نه کولاویږي. تاسو هم کولی شئ چې دغه شانتي دغه کوډ طریقه سره تاسو ورکئ او تاسو ته بیا یو اپلیکیشن چې دی هغه هم نه کولاویږي. کوم یو پکې تاسو انلاک کوئ هغه کې بالکل تاسو انلاک کولی شئ. نو ملګرو که زموږ دا ویډیو خوښ شي زموږ چینل ټیکنیکل جاوید ته ضرور سبسکرایب کړئ. موږ نه راکړئ چې ته بلې نوې ویډیو پورې د الله په امان.